په دنیا کې ورونه انسانان د اسلام دین د اسلام نظام په حقیقي معنا باندې مطالعه کې وی پیژني حقیقت د اسلام پیژني ورونه فکر نه کوم چې په دنیا کې انسانان غیر له اسلام بل کوم نظام وغواړي ورونه تاسو اوس په معاصر دنیا کې وګورئ موجوده حالات ته وګورئ په دنیا کې چې څومره کفري نظامونه دي دغه کفري نظامونه ورونو چې کله انسانان د خپل ځان تابع ګرځوي دا په فوجونو باندې دا په ظلم باندې دا په وحشت باندې دا رنګارنګ عسکري ورته جوړ کړي وي هغو ته بیا د ظلم لارې ورښودلې چې خلک وډار کړي نو خلک یې دومره ډار کړي وي چې د دوی له ډار نه نه شي ښکلی ورونو که د اپسټن غوندې داسې وحشتناکه لوبې هم له انسانانو له انسانیت سره کېږي خو ورونه بیا هم انسانان څه نشي کوی ولې ځکه انسانان د فوج د ظلم د قدرت او د واک په واسطه باندې د خپل کنټرول لاندې نیولي ورونه یو ساده مثال دی درته هم دغه پاکستاني نظام ده پاکستاني فوج ده نو دغه فوج ته تاسې وګورئ خلک څومره خلک له دې فوج نه ستړي دي ټول خلک د دوی په کفر د دوی په ظلم د دوی په وحشت باندې اقرار کوي خو خلک له ډاره څه نشي ویلی ولې ځکه دوی په خپل ظلم په خپل ډار په خپل قدرت په واک او په وحشت باندې خلک د خپل ځان تابع ګرځولي ورونه په ټوله دنیا کې دغه رقم کفري نظامونه ټول دغه رقم مثالونه لري چې خلک په زور باندې د خپل ځان تابع ګرځوي او په اسلام کې سره خندورونه اسلام داسې نه ده اسلام ډېر د عدل دین ده اسلام ډېر د انسانیت دین ده ورونه زه به د دې یو ساده مثال درته وایم پس افغانستان کې الله عز وجل اسلامي نظام راوستلی تاسو خپله د اوس موجوده حالاتو ته وګورئ یو ساده لنډ مثال یې دغه ده ورونه مخکې له دې نه چې کفري نظام هلته واکمن و نو هغو کفري نظامونو د انسانان دومره ډار کړي وو چې حتی په عسکري نظام کې هغه د وحشت لباس خپلو عسکرو ته ور اغوستې ورونه چې له لرې نه به خلکو ولیدل خلکو به ترې ډارېدل ترې رعبناکه کېدل به د استخباراتو لباس چې هغسې وحشتناکه لباس و د اردو لباس یې هغسې ډارونکی ویرونکی خوفناکه لباس و ورونه چې کله الله عز وجل اسلامي نظام راوسته تاسو به دا اوس په میډیاو کې کتلي ورونه هغه کوم نظام کوم لباس چې د استخباراتو د امنیت لباس ورونه هغه وحشتناکه او هغه ډارونکی لباس یې ډېر یو عادي ساده رنګ ته بدل کړه ورونه له هغه نه وروسته چې د دفاع هغه د اردو د فوج چې کوم لباس و هغه لباس چې خلک به ترې ډارېدله ورونه هغه لباس یې ورته بدل کړه ډېر عادي ساده رنګ ته لباس ته یې واړو ورونه حکمت پکې څه شي ده ورونه حکمت دا ده چې د اسلام واکمني دا په زور په ظلم په وحشت سره نه ده د اسلام واکمني داسې نه ده چې خلک وډار کړي او بیا د خپل تصرف لاندې راولي بلکې دغه عادي لباس ساده لباس دا داسې یو مثال لري چې دغه کوم عسکري نظام د مجاهدینو د اسلام چې ده چې مجاهدین چېرته په مسلمانان چې چېرته په چک پاین ولاړ په لاره کې ولاړ نور انسانان ترې نه ډار شي نور انسانان هم د عادي انسانانو په نظر باندې ورته وګوري بلکې د عادي انسانانو په شکل باندې تعامل ورسره وکړي څوک خوف ترې نه ونکړي څوک ترې ونه ډاري څوک وحشت کې ترې نه ونه ولیږي ورونه دا د کفر او د اسلام فرق ده دا د کفري نظام او د اسلامي نظام فرق ده چې په کفري نظام کې هغه وحشتناکه لباسونه عسکري نظامونو ته ورکړي دي چې خلک وډار کړي د ډار له وجې نه د خپل ځان تابع وګرځوي خو په اسلامي نظام کې سره مثال چې هغه ساده او عادي لباس چې حتی هغه مجاهدینو لا خوښوي هم نه وایي دا څومره ساده لباس ده خو هغه رقم لباس د اسلام عدل ده چې نور انسانان ترې ونه ډار شي بلکې د شفقت او د ترحم له وجې نه د هغه د انسانیت د کتلو په وجه باندې خلک خپل ځان ته راولي خپل ځان ته تابع کړي ورونه دا د کفر او د اسلام فرق ده د اسلام عدل ته وګورئ او د کفر ظلم او وحشت ته وګورئ نو ورونه که دنیا کې نن انسانان د اسلام حقیقي نظامونه مطالعه کوي ورونه فکر نه کوم چې په ټوله دنیا کې حتی په هغه دنیا کې چې کافران اوسېږي کافران به هم د غیر اسلامي نظام او له اسلامي حکومتولۍ نه بل څه ونه غواړي ځکه د اسلام نظام د عدل د انسانیت د انصاف دین ده او د کفر واکمني د کفر نظامونه ورونه د ظلم د وحشت او د په انسانیت باندې د زورواکۍ نظامونه دي